ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. فدې آیات کې ان الذين آمنوا والذين هادوا ستمه د ټول خطاب ذکر کړي، ترغیب ورکړي ایمان او عمل صالح ته. مړه د تیر شوی خبرې تیرې وس راتلونکو خبرو ته سوچ کول پکاري. دا مخکې چپې د نه تیرې شولې، اوس آینده لپاره د ایمان او د عمل صالح سوچ کول پکاري. آیات کې جواب هم دی او سوال دی. د مخکې آیاتونو کې چې کله د دې قباحتونه بیان شو که د یهودو اعتراض شروع کړو چې اوهو منګه ته تاسو بد وایي، من خو د موسی علیه السلام قوم یو، یهودیان یو. نصاراو اعتراض شروع کړو چې ښه تاسو موږ ته بد وایي، موږ خو نصارا یو، ګوره د عیسی علیه السلام قوم یو. صابیان ویل منګه د ابراهیم علیه السلام قوم یو، موږ پسې خبرې کوئ تاسو. الله توي لا اعتبار للاسامي ان الذين امنوا والذين هادوا. په نومونو باندې کار نه کیږي چې تر پلان کی تنظیم سره تعلق ساتي. لا اعتبار للاسامي انما الاعتبار للايمان والعمل الصالح. نوم لپاره اعتبار نشته چې تر کم چا سره تعلق ساتي. د آیات یوازې د هغه زمانه سره نه لګي، د آیات زما او ستاره زمانه سم لګي. یو وای زه پلان کی تنظیم سره تعلق ساتم، ساته صحیح ده. په دې باندې فخر هم کله کوي کنه چې زما د پلان کی تنظیم سره تعلق. بل وای زما د پلان کی تنظیم سره تعلق. وایا د ټولو تنظیمونو له اعتبار نشته، انما الاعتبار للایمان والعمل الصالح. دا تنظیمونه چې دي ان هي الا اسماء سميتموها ما انزل الله بها من سلطان. په دې تنظیم باندې خو دلیل په قرآن او سنت کې نشته کا. تنظیم له اعتبار نشته، انما الاعتبار للایمان والعمل الصالح. هر سړی په باره کې دا ویلې شي کا نن چې یو څوک د چا سره تعلق ساتي داسې ورته وایه پلان کې دې تنظیمونو له اعتبار نشته په اسلام کې. ابوبکر په کم تنظیم کې یا عمر په کم تنظیم کې؟ زمونږ بس دغه یو تنظیم دی کنه، ان الدین عند الله الاسلام ومن یبتغي غیر الاسلام دینا. موږ ته نبی علیہ السلام ویلي داسې عمل راته کړی چې کله مسلمانانو یو خلیفه نه کنه، یو جماعت نه یو خلیفه، نو موږ ته د تنظیمونو د داخلېدلو نه ویلي، بلکې داسې راته ویلي فاعتزل تلک الفرق كلها. دا یې راته ویلي. نو الله وی نوم له اعتبار نشته، اعتبار خو اصل کې ایمان او عمل صالح دی. ان الذين آمنوا والذين هادوا. یا بل تعبیر وکړه، څه تعبیر وکړه، دویمه طریقه تعبیر دا بحر المحیط وي. اذا كان المطلوب واحدا فلا اعتبار لاختلاف الطرق. کله چې مقصد د ټولو خلقو یوي کنه، نه اختلاف په لارو کې دا څه تغییر په مطلوب کې نه پیدا کی. مطلب د ټولو یوي کنه، د ټولو خلقو مقصد دای چې جنت ته تلل غواړي، قصد د الله رضا حاصلول غواړي. یو کسوی وی زه ولا د جهاد په لار باندې را تاویږم د کار د جنت ته، د الله رضا ته د جهاد په لار باندې را تاویږم. نو بل وی زه ولا د تبلیغ په جامه کې د جنت ته را تاویږم د الله رضا. نو بل سړی وی زه ولا د درس او د قرآن او د حدیثو د بیان په تور باندې د جنت ته را تاویږم. څوک پکې وایي د ټولو لارو کې څه نه صحیح حصه اخلم که وایه تاسو ټول ښې ولې مقصد د ټولو یو دی که نه. ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین. هر یو تنظیم سره چې تعلق ساتي خو که مقصد هم یوي، نو په دې تنظیمونو تغییر کې څه فرق بیا نشته، نقصان پکې بیا نشته. ولی عباراتنا شتا و مقصدنا واحد وکل الى ذاک الجمال یشیر. اگر کا مقصد د ټولو یو دی، اگر کو الفاظ زمنګ بدل پدې کې به دې ته ګوري
چې ګوره کستا د تنظیم نه خلاف څوک وي او د الله د رضا لپاره کوشش کوي نو په هغه باندې به تنقید نه کوي او په هغه به اعتراض نه کوي. که یو سړی دعوی کنه چې یهودیت بیخي باطل دی، نصرانیت بیخي باطل او هغه کې چې څوک و هغه ټول کافر د دنیا نه تلي، دا قول خو دې غلط دی که ولې په یهودیانو کې هم ډېر ښه خلک تېر شوي او په نصاراو کې هم ډېر ښه خلک تېر شوي. که هر څوک په هر تنظیم کې خو چې د الله د رضا د حاصلولو کوشش کوي نو دا ښه خلک دی بس. نو ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى دا ان ټکی ولې راوړ په دې کې د ډېر خلکو شکی که چې کم سړی په کم تنظیم کې وي که نه په ذهن کې دا راغلی وي چې جنت هم صرف په دې تنظیم کې بند دی. الله فرمایي نه مړه ان یقیني خبره داره چې څوک په هر تنظیم کې خو چې من آمن بالله والیوم الاخر ایمان او عمل صالح پکې کنه نو دې تنظیمونو کې په هر تنظیم کې چې نو دا سبب د دخول د جنت جوړېدی شي. د آیات مبارک کې بعض مفسرین ویلي چې د آیات منسوخ دی او ناسخ د دې لپاره آیات د سورۃ آل عمران دی کنه چې ومن یبتغي غیر الاسلام دینا. سبب د نسخ بیا سره وجه دا چې دلته ظاهره د معلومیږي چې څوک نن په يهودیت کې وي ام معلومیږي دا چې هغه جنت ته تللی شي. حال دا چې وسه خو څوک جنت ته نشي تللی چې يهودیت کې. صحیح خبردار چې دې ته منسوخ مو دلته آیات معنا دار چې هغه خلک چې په مخکې زمانه په يهودیت کې وو، هغه خلک چې په مخکې زمانه په نصرانیت کې وو او په هغه وخت کې ایمان او عمل صالح پکې وو نو دا ټول دینونه په هغه وخت کې صحیح دینونه بس. آیات د اوس زمانه سره لګي کنه د اوس زمانه د يهود او نصارا سره بیا به دې هغه خلک چې د نن زمانه يهوديان دي او نصارا دي او صابیان دي خیر دې کو اوسه پورې ارنو مو کنه آینده لپاره چې ایمان او عمل صالح پکې پیدا شي نو مخکې کې يهودیت کړي کنه نصرانیت کړي که صابیت کړي د ټولو مخکنو کارون له به اعتبار نشته دی الله به وتماب. ان الذين امنوا والذين هادوا مسله ده چې پیغمبر او قران دیو بل خلاف نه کوي که یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. هغه دې کې به ان شاء الله تفسیر را خورا شي. معیت نه مراد معیت په عقیده او په قول کې د چا سره د صادقین او اولنې مصداق ته مفسرین سوی الصحابه صحابه سره ملګری شي کنه هغه چې سویلی او په سبانه عمل کړي پاغه باندې خزان ملګری کدای معنی چې یو تنظیم سره یو ځای شي کنه بیا خود دې خلاف راځي د قول د رسول الله. نبی علیہ السلام خود سی ویل کنه چې ډلې کله دې چې یو تنظیم سره باندې یو ځای کی. نبی علیہ السلام او قران ځوان دی یو بل خلاف نه. ما صادقین معنا دی چې صحابه سره ملګرتیا وکي هغه رښتینی کارونه کړي نو دا شان ته رښتینی کارونه تاسو موږ. معیت او په قول او په عمل کې مراد معیت نه مراد معیت په تنظیم کې نه. او دغه وجه چې کله صحابه کې دا ټکی ویل شي او کا صحابه په منځ کې کله یو ځل خلاف راغلی غزوه تبوک یو صحابي غوږ کو ویل یا للانصار یا د انصار تنظیمه انصار په تنظیم کې چې کوم خلک داخلي ابل دخلې نه ټکی وته ویل یا للمهاجرین. نبی علیہ السلام ویل دا کلمه د جاهلیت تاسو دخلې نه ویل اوته. اگر که صحابه ولی نو خو چې دا ټکی کله دا د تنظیم ټکی پکې راوړ کا چیرې زما سره د زما انصار مدد وکي او دې بل سره داغه مهاجرین ملګری مدد وکي دې کلمې ته نبی رسول الله د جاهلیت کلمه ویلو. اسلام کې نه انصاریت له اعتبار شته نه مهاجریت لا دا ټول یو شان ته کستا په تنظیم کې او قبل تنظیم کې دا ټول یو شان ته مسلمانان. وګورئ یو خبره ته سوچ کول غواړي اکثر خلک دي وای تنظیم ډله بازی خشانه ده په خپل نه په تنظیم او په ډله بازی کې داخلي چې د په ډله کې څوک نه کنه ناغه سره مینا او محبت نه کوي اگر کلوی عالم می اگر کوډیر وی مجاهد می او چې د په تنظیم کې کنه اگر کوډیر بیکار سړی دا غوړي د يهود او نصارا او صفات ځان ته سوچ کول وای او رسته به ان شاء الله لږ تفصیل لشي.
که تنظیم دا معنی کنه چې صرف کار په صحیح طریقه او په نظم کول د بل چا دې ته بد کتل نه، نو دا به د صحابه صفت. اګه دا معنی چې صرف خپل ملګرو ته مسلمانانو یا هغه ته خو ګوري، دا به د يهود او نصارا صفت. نا خلقا چې ایمان راوړی والذین هادوا خلقا چې هغه يهوديان وي. والذین هادو دو قسم هادو کا یو خلقو هغه ته هغه هادو والو چې کله ویلو انا هدنا الیکا، دا هادو والو. دویم قسم هادو خلقو چې روس ځان نه په زور تهودو، ځان نه په زور يهوديان جوړ، لکه د زمانه يهوديان. یو صحیح يهوديانو یو غلط يهوديانو. صحیح يهوديان هغه چې هغه صحیح طریقه باندې توبه ایستلو. او دویم قسم هغه يهوديانو چې هغه ځان په زور د يهوديانو په جماعت کې داخل کړو، عمل د توبې پکې نه وپاغي. هادو يهوديان خلکو چې هغه د موسی عليه السلام په ملت باندې وکنه، هغه ته به يهوديان ویل. والنصارى خلقا چې ځان ته نصارا وایي. نصارا جمع ده نصرانون، آیه په نصرانیون کې د پاره د مبالغه د پاره چاول دا جمع ده د ناصرا، او دې طریقه باندې دا جمع راتلل یا په دې طریقه باندې دا نسبت راتلل دا د خلاف القياس القانون نه خلاف. نصارا او تنصارا ولی وای ځکه یا خو علت دا او نصارا او تذکرل چې مدد کړو د عیسی علیہ السلام کا. عیسی علیہ السلام ته ویلو من انصاری الله، زما بد الله د دین د پاره څوک مدد وکي. نو داغه چې چا مدد کړو نه خلکو ته به سوا نصارا به او ته ویلا خلکو. دویم قول دا چې نصارا کأنکم ما رأیتم شیئا. دویم قول دا چې دیو ته نصارا ولې وي، د دیو نسبت کیږي ناصرا علاقه ته. ناصرا علاقه چې عیسی علیہ السلام په دغه کلی کې پیدا شو، دا د بیت المقدس علاقه یو حصہ ده. نصارا دا ناصرا او دا د بیت المقدس نه تقریبا 70 کیلومتره یو لري دیو. عیسی علیہ السلام په هغه ځای کې پیدا شوی چې څوک به د عیسی علیہ السلام ملګری و، هغه ته به سوا هغه ته به نصارا وي. نو والنصارى خلقا چې ځان ته نصارا وي. بیا یهودو دین د عیسی علیہ السلام بدل کړو، ورسره عیسی علیہ السلام نه 1500 کال وروسته، او نصاراو دین د عیسی علیہ السلام بدل کړو، ورسره عیسی علیہ السلام نه 100 کال وروسته. دا چې کوم صحیح دینو دا هادو نصارا دوانه فرقتین من اهل الكتاب، دا د يهود دوه ډلې کنه. تفسیر کبیر وی نا خلقا چې ایمان راوړ یا خلقا چې يهوديان یا خلقا چې ځان ته نصارا وي. وصابین خلقا چې ځان ته صابیان وي. صابی خپل معنا د سبا یثبوت سره، صابی د یو ملت نه بل ملت ته او ختره ته ویل شي. صابی هغه انسان ته وایي چې یو دین پریدي او بل دین ته واوړي کنه، هغه ته وایي صابی. اکثر چې صحیح دین پریدي کنه او غلط دین ته لاړ شي نه، هغه ته به صابی وا. ثمامه رضی الله تعالی چې کله مسلمان شو مکه ته راغی، نو خلکو ته د مکه مشرکانو ته ویل یا ثمامه اسبوتا، ثمامه صابی شوی خو نه ته صابی شو لیکن پلار نیکه دین دی ول پرېو. ثمامه ته ویل ما اسبوتو ولکن اسلمتو، صابی شوی نه ما مسلمان شوی ما. که اسلام ته صابی کېدل وای نو بیا خو صابی شوی ما، خو اسلام خو صحیح دین دی، نو دې ته صابی کېدل ویل نه دی پکار. او دغه وجه چې د مشرکانو باندې نبی صلی الله علیه وسلم ته صابی وا، ولی پلار نیکه دین ویل پرې خو دې ځکه.
دا هغې په بنا باندې به نبي صلی الله علیه وسلم ته صحابي وه. اوس وخت کې طریقه لږه بدل ده. اوس وخت کې چې څوک یو خبره مخکې چا نه کړي، عمل یې پې نه کړی او ده ته صحیح معلومه شي او عمل پې وکړي، نه خلک وایي وابي شوی دی. دا وی عمل دا اقتدا اصل کې خبره ته سوچ کوه که یو خبره قرآن او سنت کی کنه او هغې ته ته په بد تعبیر باندې ګورې. نو امام شافعي رحمه الله ویل ان کان رزا حب آل محمد فلیشهد الثقلین انی رافضی. که آل رسول مینې کولو ته سړی رافضي وایي که نو دا ټوله دنیا دې په دې باندې ګواه شي چې زه رافضي یم. او ان کان رفضا که دې ته څوک یو سړی رافضیتوب وایي چې د نبي د سنت سره سړی تابعداري کړي نو دا ټوله دنیا دې را باندې بیا ګواه شي چې زه بیا رافضي یم. خو دې ته خو رافضیتوب نه وایي که نو دې ته وابیتوب خو نه وایي که. نو اصل مسله داسې ده چې قرآن او سنت کې یو خبره منل چې هغې ته کو بیا ته وایي هر څه وایي چې څه ورته وایي هغه ورته وایه. خو دا تعبیر کې وایي ته مشابه شوی د یهود او نصاراو سره، عادي کې ته مشابه شوی د مشرکانو سره. مشرکانو به ما حق پرست خلکو ته یو نوم کېښود. نو صحابي بیا چا ته وایي د دې په تفسیر کې اختلاف د دې د وجې نه راغی چې د هرې زمانې صحابیان بدل ځنې یو قوم داسې و چې هغې به محبت الجنوب ته قطب شمالي طرف ته به یې مونځ کوه، شمال په طرف به چا ویل دا داسې یو خلکو یعتقدون تاثیر النجوم، د ستورو تاثیر به په عالم کې منو که نه هغې ته به صحابیان ویل. عیسی علیه السلام ملت یې منو. تفسیر بحر المحیط وی دا داسې خلکو یحلقون وسط رؤوسهم، سرونه یې خرولی که دا د سر منځ یې خرولی، دا یې صفت ولري. لکه دې زمانې کې دا سټونه ځنې خلکو خرولي، اکثر چې سټ ته ځنې چا وګورې که نه سر یې دا سټ یې خرولی. دا اوسنۍ زمانې صحابیان دا دي که. او په دې کې هغه خلک هم داخل دی چې د سر څه حصې وړکلي وي او څه حصې پرېښودي. هغې ته په حدیثو کې څه وایي؟ قضا ورته وایي. اکثر ځنې کس به وګورې که نه عالم به او طالب به دا سر یې چې وګورې نو د سر یوه حصه به یې غټوي، یوه حصه به یې وړی. نبي علیه السلام د دې نه منع کړې وه که نه. قضا دوه تفسیره دي محدثین وایي. دا سر یو حصه خرول یوه پرېښودل، د سر یوه حصه غټه پرېښودل یوه وړه پرېښودل، دې ته څه ویلې کېږي؟ دې ته وایي قضا. نو اکثر عالم او طالبي داسې کار یې کوي، یا یې اکثر عالم او طالب ویري څونډه یې په یو طرف باندې اړولې وایي دا کار چې و نه دا کارو د صحابیانو کارو. نبي علیه السلام د دې نه منع کړی و که نه داسې خلک دی چې ځان له به په سر کې کږې کرښې او خپلو بچو له به سر کې کږې کرښې څه دي لا یجدن الجنة ولا یجدن ریحها. نو څه وړه خبره خو نه وکړه، سر د کوک د انګریز په شان ته اړولی، نه به جنت بې مې ځي نه به جنت بې مې ځي. ولې دومره سختي خبره کړې نبی علیه السلام؟ دې کې د یهودو د نصاراو د صحابیانو سره مشابهت لري. د هغې د مشابهت نه موږ ځان منشي که. او نبی علیه السلام ویلي چا چې د کوم قوم سره مشابهت وکړو نه دی به د هغې نه. صحابیان یو قوم بحر المحیط و یحلقون وسط رؤوسهم، دا د سرونو میان به خرولی. او د دې سره سره یجبون مذاکرهم ای یقطعون آلة التناسل، دا به امکار به امکاو. او داسې یو خلکو چې دیو کې ځنې داسې و چې هغې به ثوابت دا ستوري به منل، د دې تاثیر به په عالم کې منل. ځنې په دې کې داسې و چې د دې ستورو تاثیر به په عالم کې منو ثوابتو. او ځنې داسې و چې دا سیارې چې کوم ګرځېدونکي وي د دې اثر به په دې عالم کې منو. دا یو قسم خلک چې و په هند کې بیا ډېر زیات، دا دویم قسم خلک چې و دا په روم کې ډېر زیات. بهرحال خو صحابیان دا څه په یو طریقه باندې شیخ الاسلام په خپل کتاب الرد علی المنطقین کې وی صحابیان په دوه قسمه، یو هغه صحیح صحابیان یو غلط صحابیان. صحیح صحابیان خو هغه چې هغې د الله عبادت کو بندوي، غلط صحابیان هغه چې هغې د الله عبادت نه کو، د ستورو او د نورو شیانو تاثیر به په عالم کې من. دا څلور ډلې دلته ذکر کړې. دا څلور ډلې ولې ذکر کړې؟ دې خلکو به په دې خپلو نومونو باندې فخر کاو. یو کس پکې راپاڅېږي مړه وایي زه خو مسلمان یم که،
بل پکې راپاتېږي مړه وایي زه خو یهودي ما، بل پکې راپاتېږي وایي زه خو نصراني ما، بل پکې راپاتېږي وایي زه خو صوابي ما. الله وایي په نومونو باندې کار نه کېږي. په څه باندې کار کېږي؟ من آمن بالله والیوم الاخر. ایمان بالله پکار دی او ایمان او عمل او ایمان په الله او په آخرت باندې پکار دی، په دې نومونو باندې هیڅ کار نه کېږي. من آمن بالله والیوم الاخر په دې باندې یو سوال پیدا کیږي چې دا من آمنا په ترکیب کې خبر دی د پاره د ان لپاره، ولې ترکیب ټول داسې جوړیږي ان الذين موصول، آمنو معطوف علیه والذین هادوا والنصارى والصابئین، دا ټول معطوفات اسم دی د پاره د ان. او من آمن بالله والیوم الاخر دا ول خبر دی. د دې معنی پښتو کې داسې جوړیږي هغه خلک چې مؤمنان دي، او هغه خلک چې مؤمنان دي نو هغه چا چې پکې ایمان نه وړي، دا اسم او خبر خودوانه یو شانته شو. د دې داسې مثال یې لکه پښتو کې یو سړی داسې وایي ان زیدن زیدون، زید چې زید دی، نو زید چې خبر او اسم خودوانه یو شی نشي کېدی. ظاهرا معنا نه صحیح کېږي ځکه ان الذین آمنوا، نو من آمنه چا چې ایمان نه وړی، چا چې پکې ایمان نه وړی. حمل د شی په خپل نفس باندې کده څه تعبیر کی یا اتحاد دی په مابین د اسم د ان او د خبر د ان کی. د دې په اړه کې مفسرین دوه توجیهات صفات یو توجیه فعات کې دا چې الذين آمنون مراتب آمنوا باللسان، منافقان ته مراد، او من آمن بالله مراتب من آمن بالله بالقلب مراد دی. معنا بل څه کې خلقا چې په خدا باندې داوی د ایمان کوي، دا په خدا باندې چې داوی د ایمان کوي په دې کار نه کیږي. من آمن بالله چا چې په ځل باندې ایمان راوړل، په الله باندې په ځل باندې ایمان راوړل پکاري. او دا راجح معنا ولې مخکې د منافقانو څخه باسي اورېدل کا منافق سره هم د سوي آمنا بالله په خدا باندې ایمان راوړل باندې کار نه کیږي. دویمه توجیه دا چې دا ان الذين آمنوا، دا الذين آمنوا دا معطوف علیه کا، ادا والذین هادوا والنصارى والصابئین دا مبدل منه کا، ومن آمن بالله واليوم الاخر بدل کده والذین هادوا نرستا، او دا رستا فلهم اجرهم معطوف سره معطوف نه نه ټول و اسم شید ان رفا، او فلهم اجرهم دا به خبر شي معنا به وس بدل کی. خلقا چې صحیح مؤمنان دي دا خبره خو پدې ده ختمه، او خلقا چې ځان ته يهوديان او نصارا او صابيان او پدې يهود او نصارا او چې چا ایمان په الله راوړل او عمل کړي نیک، دا خلقا دا مؤمنان سره د صحیح يهوديانو نه چا چې دا کار کړي پدې کې فلهم اجرهم عند ربهم، به مؤمنان لرا سره د صحیح يهوديانو نه اجر دې پني ضرب باندې. پدې ترکیب باندې من آمن بالله په ترکیب کې بدل شو د الذين هادون، او خبر رسف لهم اجرهم دی. صحیح قول دا چې فعل کڅنګ چې په لدا ان په خبر کې راتلی شي نو د ان په خبر کې فعل راتلی شي، او لکه څنګه چې د نورو اسماء شرطیو په خبر کې فعل راځي نو دارنګ په خبر د ان کې هم راتلی شي. دا فای ولی راوړی و د قدامت کې ان چې رینو داغه په خبر کې فارات لشي نه داغه په بنا باندې دلته فاره وړي نه چا چې ایمان راوړې پور دې په الله او پور درستنه باندې عمل کړي کا. سلور ډلې دلته ذکر کړي دا سیات به ان شاء الله سورته مائده کې مراش التم د سلور ډلو ذکر کړي سورته مائده. سورته مائده 9 شپه تمات کې ذکر کړي. نہ شپیتما سورت مائدہ. ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر. التم سلور ډلو ذکر کړي. سورت حج کې بیان د شپږ ډلو ذکر کړي. سورت حج ولسم نمبر آیات کی ذکر کی.
ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا. آلته 15 ډلې ذکر کړي المجوس دا یو څه دې کړی او شپږم ډلې څه ذکر کړي الذين اشركوا. اگر کله هغه څه خاص نوم نو خو د مشرک په نوم باندې بیانېدل. دې دوانو زینو کې چې دا څلور ډلې ذکر کوي کنه رد کې په چا باندې چې چا په یو خاص نوم باندې فخریه کوي. استیعاب مقصد نه و چې ټول ډلې را جمع کوي چې ځنې څو په خپل نومونو باندې فخر کوي. نو په دنیا کې دا څلور ډلې وي چې په خپل نومونو باندې به فخر کوي. او سورته حج کې بالتا مقصد د نفس مشرکانو بیان کا او دا ټولو ډلو راګیرول به مقصد یې نه داغه د وجنه د مجوس او د مشرکانو ذکر یې مسک نا چا چې ایمان راوړې په الله او پر درستنه باندې او عمل کړی نیکا عامل صالحا. مخکې مونږ ویلو کنه چې دا تقاضا د مغایرت نه کوي خو دې ته اشاره ده چې په نفس ایمان باندې کار نه کوي سو پر چې عمل وسره یې نیک نه وځي. صالح عمل هغه چې ما په خپل کتاب او سنت نیک عمل څه ته وي د قران او سنت څخه کوم موافق هغه ته وي صالح. دا صفت چې پچا کی کنه فلهم اجرهم عند ربهم دې لپاره به اجر دی پني ضرب د دیو باندې د دې لپاره اجر د دیو لري پني ضرب د دیو باندې. دلته سوال پیدا کی د اجر اضافت دې تکړه او به ویلې دي چې عند ربهم د دې معنا پښتو کې خدای ظاهرا نه جوړي لهم اجرهم د دې لپاره د دې خپل اجر دی. نو د ښکارا خبره چار چار لپاره خپل اجر دی. جواب دار اضافت چې دې تکله نو مراد نه دار لهم اجرهم من لهم اجر اعمالهم د دې خلق لپاره اجر د دې عملونو د دې دې خلق لپاره د دې د عمل اجر کم اعمال صالحه چې کړي او دا اجر چې الله ورکړي نو په کوم ځای کې به ورکړي عند ربهم فني ضرب باندې دا اجر دی. عند ربهم سره کنایه عن حکم الرب دا الله په الله بوله اجر ورکړي معنی په خپل حکم به ورکړي په خپل امر باندې او هو کنایه عن الجنه د دې لپاره اجر د دې له پني ضرب باندې یعنی په جنت کې ولا دا اجر ورکړي. دا ثوابونه ایمان او عمل صالح والا ته په دنیا کې نه ملوي. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نبیرا پریبانی او نبوی دی غم جنا دی خلقو باندې به نه خوف یو نه پریو باندې خطر ای دام کې نه د رسینا جنت نه ادم خوف او ادم حزن چې دوانه پچانې کا نو هغه صحیح هغه جنت ته تللی کنه جنت والا یا هغه انسان. خدلته یو سوال پیدا کی جنتیان چې جنت ته کله لاړ شي حدیث کې راځي کا ناغی و خفای چې افسوس دای منګه عمل صالح لک زیات ولی نه کو. دا حدیث نه خدای معلومی کنه چې جنتیان په جنت کې په عمل صالح پس خفای. جواب دارې هغه ته حسرت ویلې هغه ته حزن نه حدیث کې هغه ته حسرت وی. افسوس کول ظالم مسله غم کېدل او خفه کېدل ظالم مسله. افسوس کې معنا رسې د تیزی را کول ما وتا ته چې وګوره تیزی نه نو وګوره عمل صالح وک خفغان او پریشانی پکې نه خفغان نشتره اگر کا افسوس بکې پرې خبره چې افسوس دار دنیا کې عمل صالح ولې نه کول. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ د دې آیات نه خطاب ثانی شروع کی بنی اسرائیل سره. په دې خطاب کې دوا تیمات پر دا خطاب چلی او دې کې خباثات ثلاثه ذکر کړي د دې مشران لپاره لار ذکر پاره درې خباثتونه ذکر. یو خباثت داره تولی عن کتاب الله اعراض کول الله دی کتاب دا یو خباثت د دې په فلار ذکر کی. دویم خباثت داره چې د حیله کول د الله په احکامو کې یو حیله د پاره د ابطال د احکام شرعیه او د پاره کله به د حیله کولې چې پاره باندې به شرعي حکم باطل او کله به د حیله کول
اولې هلې ته اشاره کوي 15 او 16 مات هلې کولې په احکامو کې. دویم قسم خباست او دریم قسم خباست سره چې هغه هلې کول د پاره د تاخير د حکم د الله چلونه به دله جوړول چې الله په حکم کې تاخير رستواله راشي. دا دوانه هلې چې دین په یو خباست کې داخل کا چې هغه تحیل هلې جوړول دي د الله په احکامو کې. نو دریم خباست دا ذکر کوي دواوی مات قتلونه د نفسونو کوي د خلکو مرګونه کوي ولاړی په بل باندې پنا حق باندې مرګونه کوي او بل چاته نسبت کوي. بیا با انتقال د خباستونو ذکر کوي د موجوده بنی اسرائیل دا غلط صفاتونه د پلار نیک بیا پرې د دې زمانه په بنی اسرائیل کې پیدا شو. سلور او یمات کې به ذکر کوي 15 ډلې به ذکر کوي په بنی اسرائیل کې. یو ډله پای کې محرفین دي. دویم قسم په بنی اسرائیل کې هغه منافقان دي. دریم قسم په بنی اسرائیل کې هغه سری امیون لا علمون الكتاب. سلورم نوا او سلورم قسم په بنی اسرائیل کې سره کاتبین لکتاب الله او داغه تحریف لفظي کوونکی. پینځم اډاله به خاص کوونکی د خپل ځان لپاره په جنت باندې قالوا لن تمسنا النار اکیمات کې به ذکر ستما د خطاب به ذکر کوي په تخویف او په بشارت باندې. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ دات مخی سره ربط سره مخیات کې ویل ایمان پکار دی عمل صالح پکار دی نوم له اعتبار نشته. بنی اسرائیل ویل ولی په من کې ایمان او عمل صالح نشته ته دیات کوي او کنه تاسو کې ایمان او عمل صالح نشته کوي د پکې الله به باندې غر ولی پورته کوي. دا غره چې د باندې پورته کو نو پتا سو کې ایمان او عمل صالح نه. دایات عنوان سره بیان او خباثات الابا د پلار نیکه خباثتونه واوره کنه د دی دیات کې څه تفسیر او پات کې موسی علیہ السلام چې کله کتاب بنی اسرائیل تراوړ او دا کتاب اولستو په کتاب کې احکام شاقه ګران احکامو دای موسی علیہ السلام ته ویل دا کتاب منګول پدې باندې عمل منګ نشو کوي. الله په غر پورته کو ویل منی دا کتاب او کني منی دیل او بیخي تیاری دې کتاب منل. هغه واقعي ته اشاره کوي په دې آیات وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ کله چې واخیسته مونږه الله استاسنا دا الله وزیر سره پاره اخیسته او للعمل بالتورات تو تورات باندې عمل وکي کنه دې لپاره دا الله وزدای نه اخیسته. میثاق ولی او توا زکا په کلکه طریقه ته الله دا الله وزخیسته ولې مواثیقکم یو نو چې د هر یو سړي ځال لوي یا خود سی وای چې دا میثاق مفرد چراوړې په اعتبار د کله میثاق کل واحد کله چې واغې سمنګ الله وس هر یو کس نه د هر یو کس نم لوز واغ یا د سی تعبیر وکم میثاق کوم چې ویلو که جمع ویلی وین بیا به د سی ذهن تلات لې چې کې دی شي چې دا د هر یو نزال لزال تنور لوزونه اخیست دا هر یو انسان لوز کې دی شي د بل انسان د لوز نه بدلی مفرد چراول نه دې ته اشاره کوي د ټولو نه لوځي په یو طریقه باندې اخیستو. نو کله چې واخیسته موږ مضبوط لوځ تاسو نه د پاره د عمل کولو په تورات باندې او په دې حال کې د نه لوځ اخیستو کنه چې ورفانا فوقکم الطور پورته کړو موږ تاسو نه د برابر د تور دیو توسوي وې حالیه وي په دې حال کې نه موږ د لوځ اخیستو چې کلم دا غر د تور تاسو نه چوت کړو. دا آیات دلالت کوي په خبره چې الله د بنی اسرائیل نه دا غر د تور چوت کړو په پاس. سورته نساء کې دا خبره ذکر کوي چې الله په بنی اسرائیل باندې غر پورته کړو. دا غر یو سلور 50 نمبرات کی ذکر کی بنی اسرائیل د پاسه غر چوت کړو. یو سلور 50
ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم غرد تورم ته چوت کړو. سورۃ اعراف کې وایي نطقنا ته صيغه استعمال د ویخ نه مې دا غر راځتلو. سورۃ اعراف 101 آیات کې ذکر کړي. 101 آیات. وَإِذَا نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ دا غرم پیدا سی چوت کو لکه چترې په شانته د پاسه په سر باندې ولاړو. دلالت کوي د آیاتونو ټول په دی باندې چې الله په بنی اسرائیل باندې دا غر چوت کړو. بعض خلک معجزاتونه انکار کوي کا هغه وی په قران کې د ستکه نشته چې هغه په دی باندې دلالت کوي چې الله تینه دا غر بیخي چوت کړو. وی اصلي مقصد دا دی چې د دې غر په ویخ کې یو هیبتناک اونته حالت پیدا شو چې الله تعالی چې ګورم خبره ومنه کنه منی دا غر بل باندې چوت راپچت کوم. او په قران او په حدیث کې راځي تصریح نشته چې الله دا غر په دی باندې چوت کړو. تصریح دې ته وایي کنه چې الله ولا دا غر په سر راځي دې ته تصریح وایي. رفعنا نطقنا امام بخاری د نطقنا معنا کوي په قلعنا سره د ویخ نم دا غر راويست. نو دا هغه خلک دا تعویل کوي کنه چې هغه معجزات انبیاء علیہ السلام نه مني لګ. نیچریلیا یو ډله دا هغه وایي چې دا غر پورته کېدل نشته. پرویزیان هم دا وایي چې د غر پورته کېدل نشته. منګ وایو دا غر پورته کېدل د الله قدرت په دی باندې شته او الله صریحي تعبیر کړی چې غر می پورته کړی په دی باندې. خو په دی باندې بیا یو سوال پیدا کی چې غر پورته شو په دی باندې دا خو به اکراه شلکه او حال دار چې دین په باره کې اکراه نه چلیږي. لا اکراه فی الدین. نو دینه چې غر چوت کو دی خو بیا مکراه شو په دین په قبل اول باندې. قفال وی یو د اکراه یو د اجبار دوانو کې فرق. اجبار په دین کې نشتا او اکراه په دین کې شتا. اجبار دی ته وی یو چا اختیار بیخي ختم شي هغه ته وی هغه ته وی اجبار. اکراه دی ته وی چې وته وی دا طرف کې دا طرف دی خوخ دی کدا ستا چې کم طرف خوشي هغه ځان د پاره خوخ کاغه دا سره په کې سوچي چې کم طرف کې مې خیر. په اکراه کې اختیار نه سلب شي په خلاف د اجبار نه. اجبار کې اختیار بیخي سلب شي او پاتې شول دغات ان شاء الله دا بال تراشي چې مراد د اکراه نه په دین ال تسره په عقیده کې زور نه چلیږي. بچا په عمل کې زور شته په دې دین کې هم شته. ظاهری د کلمې ویلو لپاره په دې ملت کې زور خوشته کا. حدیث کې راغلی صحابي د رسول الله یو کافر فرق کړو او ته مخ راو ګرځاو جل والله اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله. صحابي فی تور او چلا ولا مړ. نبی علیہ السلام ته خپل خبره وکړه چې داغه کار مې کړی د الله رسول څنګه کار مې کړی خري کو بچي. نبی علیہ السلام الخا کلمه ویلې او تا بیا وجو هغه ول د الله رسول هغه خو د یری نه دا کلمه ویلې. نبی علیہ السلام ته ویل حلا شققت قلبه زلبل ولا سری کړی چې پته لګیدل چې د یری نه کلمه ویلې دا کنه په خو خبانه. فما زال یکررها بیا بیا باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبره کوي. صحابي ویل ما ول ارمان مې وکړ چې زبردست سره دغه وخت پورې مسلمان شوی نه وي. آته په دې باندې دلالت کوي چې حدیث په دې باندې دلالت کوي چې اکراه د وجنه کوڅو کلمه وای ام کلمه مقبوله ایمان قبول. نو یو د اجبار نه چلیږي په دین کې. اکراه چې دا په دین کې چلیږي. ظاهری په چا باندې زور شي کولای کا یو سره احکام شرعیه نه مني نو ته مجبوره کولای شي دیتا زور په شي کولای چې احکام شرعیه په اومه دا عام حدود چې دي کنه دا د دې لپاره دي کنه په زور باندې یو سره وي زه حد شرعي نه منم. شرعي او حد د الله تعالی دی یو تغاړه نه دي نو ته مجبوره کولای شي په زور په حکم شرعي شي چلو. چا د څه جواب کړو په دې کې یو زور کولی په ایمان کې یو زور کولی په احکامو کې. په احکامو کې زور چلی. بنی اسرائیل باندې الله د عمل کولو په تورات باندې په ډېر پاره پاغي باندې زور کړو.
نو کله چې پورته کومنګه د بره د دیونه تورا غر د تور لرا دا فوق ټکه چره په معنا د زیارت په جسم کله راځي فما فوقها چې مخکې تیر شو کله فوق ستوي غالب په حجت کې او څوک په بل چا باندې په دلیل کې غالب شاغی ته وي فوق کله فوق راځي په معنا د زیادت سره زیاتوالی ته کله کله فوق کله څو طرف تم فوق ویل کی کله دا فوق د الله په صفت کې راځي او هو القاهر فوق عبادی کله فوق راځي په معنا د مرتبه سره کله راځي فوق په معنا د اعلی سره فضربوا فوق الاناق معنا علی الاناق په یو توجیه باندې کله فوقیت مکانی مکان چوتیدل ته هم فوقیت کله ترقی فی العذاب زدناهم عذابا فوق العذاب ترقی فی العذاب کې هغه دی کې فوق استعمالي کله فوق قوت مضبوطیدل د شی ته ویل شي چوتیدل د شی ته ویل شي دغه کې مراد د فوق نسره د پاسه چوتیدل مکان پر لحاظ سره هغه دی چوتیدل تیدل ته فوق پورته کومنګه تاسو د برا تور لرا تاسو د برنم تور چوت کو تور څه ته وای تور قاموس وای دای استعمالیږي هر شینغر ته تور ویل کی هر شینغر اسمو جبل منبتن هر غر چې شنه غیا په ولاړی کنه هغه ته وای تور او مراد د دینه هغه تور د موسی علی السلام دلته نه دی مراد چې کنه موسی علی السلام چې کوم ځای کې وته وحی کېدل کنه هغه تور بلکې هر شین غر ته په کلام د عربو کې سویل کېږي تور ته ویل کی چا ویلو چې د تور ناغه تور د موسی علی السلام مراد دی په دې او پورته کومنګه فوقکم تورا د برستاسنه تورا دا مسله ان شاء الله په خپل ذکر شي د جاسوس اقرار باندې داغه باندې په زور باندې اقرار کول څنګه لري خپل ذکر ان شاء الله د دې مسلې وضاحت راځي حدیث بواوري نه چاغه سره به تاسو څنګه معاملې کول څنګه په عمل کو رفعنا فوقکم تورا پورته کړو موږ برستاسونه تورا غر د تور لرا د سیمانه مکو چې غر د کوهی تور لرا کوه هم فارسی کې غر ته یو غر د غر لرا یو معنا کا پورته کړو موږ برستاسونه یا کوهی تور یا پورته کړو موږ برستاسونه تورا غر د تور لرا هغه مستاسونه چوت کړو وقف دې پرې ځکه وقف معنا سي قلنا دا تمنګ ویلو غرم چې په کله پورته کو کنه دا خبره متکړه چې خذو ما اتیناکم بقوه ونی سیاسا چې درکړې منګه تاسو بقوه په مضبوطه اسره دا تاسو لا چې منګه صدر کړی دا ونی سي په مضبوطه اسره په دې باندې عمل وکړي په مضبوطه خذو ما اتیناکم بقوه قوت کې معنا دلته سره یا قوت ظاهری د الله د کتاب د پاره و ظاهری قوت استعمال ظاهری آسمانی کتاب د پاره و قوت استعمال اول فکاری قوت صحیح ځان له کتابونه والا ځان له کافیانه والا ځان له قلم والا ځان له خپل قران راوړه ځان له وتنیخ کینا ډډه وتموا خبره پمنس کې مکا کوک مکینا د ټولو تسوی دیته وي قوه بیا خاص کر قوت الیمین پکار دے دے دپا آسمانی کتاب چې کله نسی کنن په خیل آسمانی نسا مولانا قاری رحمه الله وی منګه ځنه طالبانینو کنه د خپل زمانه پلار را رواني نسپلې وسره په خلاص کې ورسره قرآن او کتاب وسره په چپلاس نه د سمکا خصومات نه کوم بقوه د پدې کې به دې ته اشاره یې چې بقوه په خلاص باندې ونی سامان کله کې ونی دسی طریقه باندې قرآن او آسمانی کتاب منی سره چې د لاس نه چرته ونل لګي به د دې الله د کتاب لازم نشي نو دې ته به اشاره کا زال چې سرګ دې کنه په بالغ باندې ګرې نه د الله د کتاب د پارم پروګرام خپل وکړه زال تر پای پیرا کا زال بالغ را دنیا د پاره خو خطا تکړه کنه خذو ماته نه کوم بقوه دا ټول معنی دلته مرادی په قوت باطنی پکې هم مرادی پدې دي قوت باطنی صحیح هغه باندې عمل کول دای قوت باطنی راځي نوونی سیاسا چې درکړي منګه تاسو بقوا په مضبوطی سره
دا په مضبوطه طریقه باندې دا کتاب را ونیسئ. واذکروا ما فیه لعلکم تتقون، یادوئ هغه څه چې په دې کتاب کې دي. دې کتاب کې چې کومې خبرې کنه هغه یادولم پکاري. ذکر دلته سره بالدرس والتدریس والحفظ والتدبر. د دې کتاب درسونه کوي، د دې کتاب بیانونه کوي، یادوي، سوچونه پکې کوي. دا ټول ذکر دی که آسمانی کتاب ذکر کول پکاري، ذکر ادارې کنه وذکروا ما فی، دا خبره اړوي راړوي، یو ته بیانوي، بیرته د دې بیان کوي، د دې یادول کوي. داسې مه کوئ چې قرآن درس دلته واورئ که هلته کور ته لاړ شي او قلارې سملي. نه وذکروا ما فی، د دې بیرته مدارسه کول غواړي، ځان ورته کړول غواړي. دا سره چې وړوکې خبره خو نه ده که نه وذکروا ما فی. دا دواړه خبرې چې کله را جمع شي که نه لعلکم تتقون، دې لپاره لیکې تنجو من العذاب فی الدنیا والآخره. دا دواړه کارونه چې کله وکړئ دې لپاره به کوئ چې تاسو خلاص شئ د عذاب نه په دنیا او په آخرت کې. دنیا د عذاب د آخرت نه بچ کېدلو ذریعه سره دا دواړه خبرې. لعلکم تتقون، آیا تقوا اصطلاحي والا دا قرآن آسمانی کتاب تورات دې باندې عمل شروع کړئ، د دې یادول کوئ. ما هو المقصود من الكتاب لعلکم تتقون، دې لپاره چې ستاسو نه متقیان جوړ شي. قرآن او آسمانی کتاب به دې لپاره وي کنه چې متقی نه جوړ شي. قرآن بیان اورېده، قرآن تدریس کې عمل دې پې نه کنه، مقصد نه لا خبره کا. مقصد د قرآن خدا او مقصد د آسمانی کتاب سو لعلکم تتقون. د دې وجه نه تفسیر قرطبی وایي هذا هو المقصود من الكتاب، مقصود د کتاب نه سو دا خبره وکړه چې لعلکم تتقون، چې الله عملو بمقتضاها. د دې کتاب چې تورات چې کومه تقاضا، د دې العملو بمقتضاها، د دې په تقاضا باندې عمل کول یو. وإلا تلاوتها باللسان، دا آسمانی کتاب دا مقصد نه دی چې صرف تلاوت یې کوه، دا یې مقصد نه دی. بیا وایي دا یې مقصد نه دی چې هو ترتیلها، چې په مزه مزه مزیدار لولې، دا یوازې مقصد نه دی، بلکې صرف تلاوت کول او په معنا باندې ځان نه پوهه کول، عمل پې نه کول. بل هو نبذ لها، دا خو د آسمانی کتاب د پاره گزارل دي که چې آسمانی کتابی عمل دی پې نه وي، د هغې په معنا ځان نه پوهه کوي. داسې ده لکه چې د آسمانی کتاب د شاته گزارل. بیا وایي په حدیث کې راغلي، د نسائی په روایت کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان من اشر الناس رجلا، بدترین د خلکو نه هغه مولوی صاحب دی که نه رجلا فاسقا، فاسق مولوی صاحب چې یقرأ القرآن او لا یراوی منه شیئا، آسمانی کتاب لولي خو د هغې څه لحاظ نه ساتي، عمل پې نه کوي. دا بدترین سړی. امام مالک رحمه الله وایي ډېر کله یو سړی قد یقرأ القرآن، ډېر کله یو سړی قرآن لولي خو من لا خیر فيه، چې د هغه په لوستلو کې هېڅ خیر او فایده نه وي. قرآن کې دا خبره کوي که نه چې یوصیکم الله فی اولادکم، الله ته حکم کوي چې اولاد له میراث کې حق ورکړي. دا آیات خو لولي خو په دې باندې عمل خو نه کوي که. کله قرآن کې وایي الا لعنة الله علی الظالمین، ظالم باندې د الله لعنت دی، په خپله نه ظالم. کله قرآن کې وایي الا لعنة الله علی الکاذبین، دی په خپله نه کاذبي. نو قد یقرأ القرآن، ډېر خلک د قرآن تلاوت کوي خو د هغه په قرآن په تلاوت کې څه خیر نه وي. بیا وایي فامرنا باتباع الکتاب والعمل بمقتضاه، لکه څنګه چې یهودو ته الله دا ویلي نو موږ ته هم دا امر شوی دی که نه. فامرنا بالعمل، امر شوی موږ ته په اتباع د کتاب باندې او په عمل کولو باندې، په تقاضا د کتاب باندې. بیا وایي موږ څه چلو کو، وایي قد ترکنا الکتاب، منګه د الله کتاب پرېښود د یهود او نصاراو په شان. وبقي المصاحف، صرف قرآنونه راسه په لاس کې راسوي. وغلب الجهل وطلب الریاسه، خلک هسې جهالت په خلکو کې زیات. هر سړی د مشرۍ کوشش کوي چې خلک ما ته لوی عالم وي او ما ته خلک امیر صاحب او قماندان وي. دا صفت وي په وایي فانا لله وانا الیه راجعون. دا کار بني اسرائیلو کړی او عذاب پرې راغلی او که نه، نو په دې امت کې هم په داسې خلکو باندې عذاب راشي. خبره باندې ځان پوه کول غواړي. دا معنا نه ده چې ګنې د قرآن په تلاوت کې ثواب نشته. قرآن په تلاوت کې ثواب شته، حاکم ثوابونه چې الله او رسول ویلي دي هغه په دې شرط باندې ویلي چې په معنا باندې سړی پوهي او عمل پې کوي.
اکله چې انسان په معنا نه پیږي په عمل باندې عمل پې نه کوي که نو بیا به ثواب وي خو هغه عمره ثواب به نه لکه څومره ثواب چې د هغې په معنا لوستلو کې او د معنا په پوهېدلو کې کم ثواب وي. ولې عام کتابونو کې د دا خو ویلي که نه چې قرآن د څه نه عبارت اسم للنظم والمعنا جمیعا. حسامی والا وایي که نه فإن القرآن فإن الكتاب اسم للنظم والمعنا جمیعا. قرآن یوازې د الفاظو ته نه وایي بلکې د معنا سره دا دواړه چې راجمع شي نو بیا دې ته کتاب وایي. کامل ثواب په دې شرط باندې حاصلېږي چې الفاظ هم باندې یادې کې معنی هم یاد. بیا تفسیر قرطبي دلته د عبدالله بن مسعود حدیث راوړی. عبدالله بن مسعود یو سړي ته نصیحت کاوه چې پلان کې نن موږ په داسې وخت کې یو که نه چې خلک د قرآن په مقصد باندې ځان پوه کوي او د قرآن د الفاظو خیال دومره نه ساتي. فقاهت نن ویل ډېر زیات دی او د الفاظو خیال نن ویل ډېر نشته. نن موږ ویل په داسې دا کې چې د قرآن د حدودو خلک ډېر خیال ساتي او د قرآن د الفاظ رعایت دومره نه کېږي. نن ویل داسې وخت دی چې خلک خطبې ویل لنډې وي او مونځ چې دی نو خلک اوږد کوي. نن سائلین کم دي ورکوونکي ډېر زیات دي. وروسته بیا څه خلک بیا به خبره بدل شي. وروسته زمانه کې به داسې خلک چې د الفاظو د قرآن به ډېر خیال ساتي معنا باندې به ځان نه پوه کوي د حدودو د قرآن به خیال نه ساتي او د هغې د الفاظو به ډېر احتیاط کوي د الفاظو به ډېر محنت کوي. وروسته به بیا داسې خلک راشي چې قراتونه به اوږده دا لنډ کوي خطبې ته چې ولګېږي نو هغې ته اوږده تقریرونه به کوي. یوازې په خطبه باندې به اکتفا نه کوي مخکې به یوه ګنټه مخکې تقریر هم کوي. دا پسې لا بیا نوې قصه پیدا شي. نو دا دواړه بیا به داسې خلک وروسته پیدا شي سائلین سوالګر به زیات شي ورکوونکي به کم شي. دا زمانه زمونږ زمانه ده که نه ټولې خبرې پکې هغه شان موجود شي. صحابو په زمانه کې د علم دغه ډېر زیات و. د علم صحابو زمانه کې د فقاهت خیال ډېر زیات و. د قرآن په معنا باندې ځان پوه کول ډېر زیات. نو اوس وخت دغه شانته یې که نه ځینې سړی وایي ما پروژه کې لس ختمه وکړه زر ختمونه وکړئ. کله وایي یاره دا ناشنا روژه بس سهار نه ماښامه پورې به تلاوت کوم. د معنې تپوس یې وکړي نو د قرآن د یو آیات د معنې نه دی خبر. قرآن خو یوازې تلاوت دپاره نه دی راغلی کوي. دا حدیث چې کوم دی دا عامل بما فیه ته دا هر چا ته شاملي خو قرأت عمل کول په ما فیه باندې په غیر د عالم نه بل چا لپاره ممکن نه. عامله بما فیه څنګه کې چې د هغې په معنا او د هغې په مقصد باندې نه پوهېږي. تفسیر د علامه ابن قیم رحمه الله وایي هغه قاري چې هغه د قرآن الفاظو ته یادي او په معنا باندې نه پوهېږي نو هغه وایي هم په دې آیات کې داخل دی. وایي او وروسته به انشاءالله صورت جمعه کې راشي هغه وایي هغه قاري صاحب هغه عالم صاحب چې د قرآن الفاظو ته یادي معنا ورته وایي نه یاد نو دا م وایي په دې آیات کې داخلي که نه مثل الذین حملوا التورات خذوا ما آتیناکم بقوة خذوا ما آتیناکم بقوة. نو مقصد دا آسمانی کتاب سره عمل کول پاغه باندې دا مقصود دی آسمانی کتاب. تقوا په ځان کې پیدا کول دا مقصد دی آسمانی کتاب. بنی اسرائیلونه الله تعالی وځخیته او غره په پورته کړو عمل په وکړو نه. ثم تولیتم من بعد ذلک بیا وګرځئ تاسو من بعد ذلک فسر لوځخیستلنا الله د باندې غر پورته کو د دې سره سره بیا تاسو د الله وزمات. ثم تولیتم من بعد ذلک دا ثم ټکي د پاره د زیادت تقبیح د پاره ولا ډیره قبیح خبره ده سړیا چې ګوره تان الله وزواخستو او د دې سره د الله وزمات کو څومره خطرناک سړی. دا من بعدو کی اشاره لته تا من بعد العهد بیا مخواړه او تاسو من بعد ذلک فسر لوز اخستلنا د دې لوز اخستلنا څه زمانه رسته تاسو دا لوز دیمات. ثم تولیتم من بعد ذلک دې آیات کې دا ذکر نکړه چې لوز تن الله اخسته او نه دیو دا لوز قبول کړو کړه. دې صورت کې به رسته راشي ان شاء الله
چې الله تینا کله د لوز اخیستو نو دی ویلی او دا لوز موږ ته قبول دی چې الله تینا لوز واخیستو نو دی ویل قالو سمینا او منلم دې دا حکم دل او په دې باندې عمل وکاو کنه اول کې دا خبره کړو خو بیا چې کله څو وخت تیر شو نو بیا یې هغه لوز چې کوم دی هغه به مات عادل ته دا لوز ماتولونه تعبیر کو په ثم تولیتم بیا مخواړو تاسو من بعد ذالک فسر لوز اخستلنا تولی اکثر استعمالی په اجسامو کې یو سړی چې بل چاته شاور واړی کنه پاغه ځای کې تولی ته کوي څه گویا کې قران ته شاور راړو ثم تولیتم من بعد ذالک فلولا فضل الله علیکم ورحمته لکنتم من الخاسرین کنه فضل الله پتاسو باندې او نو رحمت الله پتاسو نو یقینا نو پتاسو د تبا کیدونکو نا فلولا کی معنا ده صحیح فضل الله او کنه او رحمت الله د دې په وجه خسران نه بچي تاوان نه بچي دی دې کې فضل الله نه پدې کې څه مراد ده فضل الله یو قول الله چې مراد د فضل نه توفیق او توبه او رحمت الله نه مراد سره قبولیت التوبه کله الله فضل نه توفیق د توبې تاسو الله نه درکوله او رحمت نه چې توبې تاسو نه قبلوي تاوان شي به کنه تاوان کې به واقع شي خدای الله فضل راغې تاسو له توفیق د توبې درکو او تاسو توبې قبول دویم قول دلته لاره چې مراد د فضل الله نه سره قبولیت توبې او مراد رحمت نه سره عفو کول د ذلت نه کنه فضل الله په قبل د توبې سره او نه رحمت الله چې تاسو نه ذلت درکو کدا نه نو تاسو به تاوانیان درې راجح معنا د تدار چې فضل الله مصداق سره ارسال الرسول صلی الله علیه وسلم او رحمت نے مراد سره القرآن او معنی دا کنه فضل الله پر علی ګلو د قرآن سره رسول سره او رحمت د الله نه پر علی ګلو د قرآن سره کله اخیری نبی نه را لګره قرآن نه را لګره لکنتم من الخاسرین تاوان شی وي خو الله د باندې فضل کو رحمت د باندې کو تاوان نه تاسو بک ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت دیات کې بیان د دویم قباحت ذکر کړي د بنی اسرائیل دویم قباحت د بنی اسرائیل سره حلی کول په احکامو کې د پاره د ابطال د احکامو شرعیو کله دا بنی اسرائیل په احکامو کې حلی کوي سره کوي د دې لپاره چې شرعي احکام باطل شي کا ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت د دې خلکو نه خو خبرې کنه چې دوی بدا خالی پورس کې داسې غلط کارونه کول آج کے ربط دماغ کے سر داو ثم تولیتم تاسو بیا مخواړاو مد دلیل علی تولیهم څه دلیل چې خلکو مخواړاو جواب دار ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت دا دلیل دی کنه چې خالی پورس باندې تاسو زیاته شروع دا دلیل دی لپاره د اعتدال دا هلی د کوم وخت شروع کړی دا هلی د شروع کړي په زمانه د داوود علیه السلام چاویلې دا هلی شروع کړي په زمانه د موسی علیه السلام ظاهر د معلومیږي رستا هله د دې په زمانه د موسی علیه السلام او دا هله د دې په زمانه د داوود علیه السلام دا پاول کې لقد علمتم تکراو لقد علم مړ ته خو خلق پیژنې کا کم خلق الذين اعتدوا منكم قسم دې چې پیژنې ما خطاب چاہتے رہے موجودہ بنی اسرائیل ہوتا یہ دے زمانی بنی اسرائیل یہ دے زمانی یہودیانو خپل پلار نکد حال نه خبرې کوي نه خبر داولی لقد علمتم ولی راو سورۃ اعراف کې را صيغه دا کیسه راوړي یو سلو درش پیتم نمبرات آلته چې کله دا واقعا راوړي نو وسالهم ته ته لګه پښتنه وکړه یو سلو درش پیتمات کوي واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر تپوس وکا دا کلی والا په باره کې چې هغه د دریاب په غاړه باندې وو
دا غي په باره کې ته تاسو کا چې کله ته تاسو کې د يهودي نه اے يهودي مولوي صاحب اته ته وای چې هغه خلی والا باندې چې چل شي هغه دریاب په غاړه هغه باندې تزرد سی وي یار ما ته دا غي معلومات خو نشته کا نیم ته خبر یو سلو دوش پیتم نه دا یو سلو یو پیتم هغه چې دا وای چې ته نیم خبر نه ته وایا ولقد علمتم قسم دې چې خط پتاشتا ازکه حافظ ابن کثیر وای کانوا یتکاتمونه فيما بینهم دې خلکو با دا قصه پټوله په خپل من نه به ښکارا کوله نو دې بلا خبره پټوله کنه خپل من کې به مړه ګورا مشرانو نه چې څه غلطي شوی مړه دامه بیانوي اته د مشرانو توهین وای مکوي کا نو خپل من کې به پټوله الله وای زماله قسمی تاسو خو دې معلومات شته کا ولقد علمتم علم استعمالیږي د چا په حال معلومه ولکه هغه دې کې څه استعمالیږي علم د چا ذات په جاندلو کې عرفان ټکي استعمالي په زمانه د نبی له سلام کې چې کم بني اسرائیل وکړه هغه خو د خپل مشرانو ذات نه پیژندل د دې د وجنه بعض مفسرین ویلي دلته حال ټکي حذف دی امانه راځي یقینا معلومه تاسو حال دا خلکو یا تدو منکم فی السبت باغی د حال نه خو ته خبرې کنه کیسه غیره ته نور معلومه چاویلی چې الذین تدو دا زوات مراد دی عالم تم په معنا د عارف تم سره فی جنی زوات دا خلکو یا تدو منکم چې دته کړه او تاسو نه د خالق ورځ باندې د دې خلکو د ذات نه هم نه تک خبرې کا کیا تدو منکم زته کړه ازته چې کړه نو په څه طریقه باندې کړه او په سب طریقه خالی پورز باندې راځته اعتداد د دې تفسیر لازم سورته اعراف کې به تفصیل لري د خالی ورځ چې واکا پا ورځ باندې بده میان نی ول دی سورته اعراف یو سره یو شپږم نمبرات کې تل ذکر یو سره یو شپږم آت یو سره درش پیتمات واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت ساتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا خالی پورز باندې بمیان ډېر کار راتل و یوم لا یثبتون لا تاتيهم كذلك خالی پورز بچ میان نو کنه نو دی با میان په دغه طریقه باندې بندراز نو اعتدوا منکم فی السبت دا اعتداء کنه چې خالی پورز باندې به میان نیول وګوره فی السبت معنا څه ده معنا فی یوم السبت دا د خالی پورز باندې را کار ګناه خاصم ګنای کا خو چې دغه عزتمند ورځ باندې ګناه وشي نو بیا ډېر خطرناک لکه وسه پورې بلا کار کېدو کا ویسیار د بچتل کنه ویسیار به چې جمعې پښپا باندې راوړ ولی وای دا اوس ګار شپې کا یا قوالی به چې کوله یا دا سرو دا دنګ ټکور به چې کاو په جمعهتون کې جمعې پښپا باندې پیدا کار ګوره خارشي او ګنام کې او فی سبته کې خالی پورز باندې کې دومره خطرناک کار لکه دی وخت یو عالم ته وي او طالب ته وي مړه ګنام کې او په جمعات کې زوره خبرم کې غب شپم لګي او په جمعات کې لګي اعتداء منکم فی سبت دې تسوی داغه مکان د وجنه د ګناه عظمت کار کوي چاویلی معنی داوی زیته کړو تاسو نه فی سبت کی تعظیم سبت د خالد ورځ تعظیم خیال نه ساتل ولی حدیث کې دا راځي بنی اسرائیل تعالی دا یو خبره کړې بنی اسرائیل دا یو ته ویلو چې تاسو یو ورځ د عبادت لپاره چټي کوي ا دې سره سره الله ته ویلو زما خوخه چې دا ورځ د جمعې نو فختلف واغې په کې اختلاف شروع چاول مړه جمعې ورځ کنه دا چاول د خالی ورځ کنه چاول د اتوار ورځ آخری په دې خبره باندې اختلاف نه روسویل دا د خالی ورځ د چټۍ لپاره ښه دوه نقصانات یې وکړه یو خدای چې الله ول ورځ د جمعې غوړه کړې و د الله غوړه شیته غوړونه دی زه مدار چې د خالی ورځ چې کومونه پاره کې د اختلاف پیدا کړو د خالی پورز باندې چټي کول دا کارو د زړو يهوديان
او دا هغه خلک چې د يهودو په نقش قدم رواني کنه هغه هم دغه کار کوي د خالی پورز باندې چوټي کوي نو بعضی دا نصاراو په طریقه رواني کنه د نصاراو د چوټي ورځ چې هغه د اتوار ورځ نو د ځان ته مسلمانای اسلامیه جمهوریه ا دغه سره سره د يهودو نصاراو په نقش قدم باندې رواني تک ځان ته مسلمان وې کنه ته ولې د بل په قدم باندې قدم دي اعتدوا منکم فی السبت او به وی خبره ته سوچ کول غواړي زمنګ په ملت کې د جمعې ورځ د چټۍ لپاره د ټوله ورځ نه زمنګ په ملت کې د چټۍ لپاره صرف وخت د جمعې دی صرف ولې قران صراحتا ویلو کنه ځانو دی له صلات می یوم الجمعه نو ټوله ورځ چټۍ لپاره خاص کول دام د قران او سنت سره موافقت نه خو دا غي لپاره به صرف دا جمعې د مانځ ټیم چې دا خاص کول پکای نه تدو منکم فی السبت زیته کړه تاسو نه پور د خالق د خالی پورز باندې زیته څنګه د خالی پورز باندې دا زیته کړ پس طریقه باندې کړو پس طریقه باندې به دا بیرات کاو دا هلي به پس طریقه باندې کولې هلګر سړی د مبتدی خو یو طریقه نه کا علاقه کې چې وس امړو پسې خیرات کوي کا اسقاتیان چې اسقات راوړي په مړي ځنې زیله چلال شنه پاغه دې کې به جانمازونه تقسیمي نو ځنې دې کې به قرانونه تقسیمي پاغه دې پځنې دې کې به سګړم تقسیمي پځنې دې کې به سمالګي تقسیمي پځنې دې کې به صابونونه تقسیمي پځنې دې کې به روپۍ تقسیمي پځنې دې کې به قران ګرځینو پځنې دې کې به قران د پاسه لګ دا خدای دې هلګرو خو یو طریقه نه کنه اعتداء منکم فی سب دا هغه هلګرو چې کم دا هغه زمانہ کیو کنه دا غیم یو طریقه نه مختلف چلونه جوړ کړي یو طریقې دعوت زاد المسیر وي یو سړی بل سړی ولې د خالی پورز باندې چې مې خو ا دیو تنینی نینې شو چې بل خالی له بزم ګورم نو مخکې نه د سکارو کو چې مې ونیو په تار کې کلک ونیو او بیا دا مې چې بیرته په تار باندې د دریاب په غاړه باندې یو کونډې ته هغه تار وراچ اتوار پورز باندې مې د دریاب نراويز بل سړی او تراغه چې یو تویل چې مولې سي یو پلان کې دا څه چل دیو خالی پورز خو موږ د کار نه منشيو دا تاسو څه طریقه و هغه تویل چې نه مړه لا خپې تر وسه پورې پوبو کې ما خلا د خالی پورز نه ورسره کنه ما د اتوار پورز باندې روي باغې نورسته په دې امیانو کې دا قصه مشهوره خلک وایي مولوی سی به خپې وته کوي معنا سره هیله ول د يهودو په شان ګوري هغه شان چل چې نه هغه د زماني يهوديانو شروع د دې زمانه د يهودو تابعدارو هم دغه طریقه شروع بل څوک چې غلطي وکړي کنه ناغه تبه خد جګولای هغه باندې دوار سره کوي چې پلان کې غلطي لري وکړه او په درس کې مزاوته یو پارځي کې بیان پخپلانه چې غلطي کوي کنه نه ځان د پاره حجت وګوري ځان له به خپې وبوته کوي دلیل لګوري چې نه زما د خبره زما د کار دا مقصد ولګ دویمه طریقه دا غي دا و اعتداء منکم فی السبت دندونه به او کنستل جوور جوور هغه ته د خالی پورز باندې وبرا پرې وي میانو بچکروال ډیر میان براروان دغه طرف ته میان لا کاغش ندی وبو کې بده ډنګ تخته ورولې بیرته دغه دریاب به جو دغه ډندو کې به جوړو بیرته ور ختم غریبانان نو شو دې طرف نه مې پسې وب باندې بیا چې کله د اتوار وشو کنه نو بیا به د وبو نه راوي علامه ترتوشی وی یو طریقه دا غي دا یو مولوی سی وو په يهوديانو او د سکاو مې په تیرورو لاس ته ګرځاو او روي مې په لاس کې راونیو او د سی چاو د کاونه تیرې دا مې شاته گزار اچھا ته ول مولوی سی څه چل دی کوم ما خو او د کاو سره اسی په لاس کې اتفاقی غونډه ولر دا د مبتدعين یو طریقه خو نه کنه اعتداء منکم فی السبت الله وی دا خلکونه خو خبرې وی کنه چې دا کار کاو د خالی پورل دل تواقعا کې لګي اختصار دی سورۃ اعراف کې به تفصیل لای دا بدعت چې کله د خلکو شروع کړه هله شروع کړه درې ډلې پیدا شي یو جماعت دا ویل چې دا من کول غواړي داخله هغه نهی عن المنکر شروع دویم جماعت چې و ناغې دا کار کاو او دریم جماعت چې و ناغې ساکتی الله چې نه جات ورکاو ناغه نهی عن المنکر دا هلي چې چا من کول دا خلکو دغه نجات ورک نو یقینا معلوم دی تاسو خلکا چې دته کړه تاسو نه پورز د خالی باندې د دې خلکو نه خو خبرې وای کا الله ولا سزا ورکا
فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين اویل منگا دیوتا چه شئی شادوگان خاسئین ذلیلا اللہ تینا شادوگان دا دی خلقو نجور آج دلیل لے پدې خبر باندې چې هیلې کول د الله په احکامو کې دا یو امر خطیره دی دسې هیلې جوړول چې دا نه په وجه د الله احکامو کې تغییر راشي د دې په وجه باندې د الله د عذاب سره مستحق کیږي قلنا لهم كونوا قردة خاسئين د دې د وجه نه د آیات دلان روح المانی وی استدل العلماء على حرمة الحيل في الدين د دې آیات نو علماء دلیل نیولې په دې خبره باندې چې حیلې کول دا په دین کې حرام. امام راغب رحمه الله وایي کنه دا حیله ټکه اکثر استعمالها ما فيه الخبث دا خبث په دې کې دا ټکه اکثر استعمالي خلک چې چاته د خباثت غونته خبره کوي کنه یو غلط کار څوک کوي نامیان خلک متو استهیله ولا ګوري دا ټکه اکثر خلک په غلط ځای کې استعمالوي. حدیث کې مداشتره کا علی رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام نه تاسو کو یا رسول الله مل هیله څه ته وي نبی علیہ السلام ته ول ما ترک الهیله فرید وسړیا هیله لا څه ته وي دا هیله تعریف مې دکوا هیله هو څه شي نه ده ګوره یو د هیله یو د مخرج دوانو کې فرق دی. هیله په غلط ځای کې استعماليږي او مخرج صحیح ځای کې استعمالي گویا کې ابل تعبیرو که هیله په درې قسم لري مخارج په درې قسم دي. یو هغه هیله چې هغه ذریعوي د پاره در رسیدلو حرام یو شی حرامي او ځان د پاره د حلالولو یو طریقه ګوري کنه د حرام او د حاصلولو لپاره لار ګوري یو د هیله لري. مثال صحیح یو سړی غریب مالدار زکات پینې کی د دې چاته وي بل چاته وي پلان کی چې قبول کا او بیا مال راککا لکه عام یو محتمیم مثال پتور مالدار محتمیم څو کله ذاتی روپۍ راوړي ذاتی ویا مولوی شه دا روپۍ مثال راوړي محتمیم څه وایي چې زه خو مالدار یم په خپل طالب ته وایي طالب ته قبضه کا او بیا مال راک دې ته توي حلا د پاره دا رسیدلو حرام چلے ولا وکړه کړه ا دغه قبیله نه د داخله د اسقاطیانو قران په من کې خوري یو تبکیو داغي طریقې به بدل داخله کوي تاسو نه وکړه داخله سره کوي دا طریقه وای دا فدیه د مالدار لپاره خپل حرامي ا جنازې له مالدارم راغلي په دې هله باندې د مالدار لپاره جایز کته پوسټ وکي دا کم کتاب کې دا جایز شي راخوا ایا پلان کې قنیی والا لیکي کله وی جامع او رموز کې دا خبره لیکلي کله وی په دوره مختار کې دا خبره لیکي حالدار دې کتابونو حقیقت نه ځان خبره قنیی والا په باره کې مولا علی قاری رحم الله او علامه عبد الحی رحم الله دا معتزلی او قنیی وا فتاوا به لیکلي خو په احناف کې معتزلی هم شته ادا جامع او رموز والا چې قحطانی دغه په باره کې علامه عبد الحی رحم الله دا دلال الكتب للفقيه دا فاصله کتابونو خرڅون کې په فقہ باندې خو نه پیدا کړ دوره مختار په باره کې په خپلان رد المختار والا وی اگر کمای شرح کړی خو دوره مختار باندې حواله ورکول او فتوا ورکول نه دي صحیح کتاب کې به خبر راوړي خدا کتاب کې ځنه خبره خو صحیح نه کړ د دې لوجنه علماء لیکلي فتاوا دارالعلوم دیوبند ټولو فتاوا د لیکلي کما هیلا چې فقها لیکلي او دا مروجه هیلا د دې او دغه په منځ کې په یو لسترقو سره فرق دی هیله ته چرته جایز ده حرام ته ځان رسې په دی باندې نو قدسی هیله چې د پاره در رسیدلو د حرام د پاره ځان له هیله ګوي نو دا هیله چې دا حرام دویم هیله د څه لپاره لدفع الحكم الشرعي کله ځنه خلق هیله دې لپاره چې شرعي حکم د ځان نه دفع کی دا طریقه ده هیله دا غي مثال صحیح لکه چا باندې زکات پر شي حولانه حول چې وشي کنه یو کال پتیر شي زکات به ورکي نو ځنه خلق له هیله وګوري د کال په ایمیل کې د شکارو کې چې بل چاله لګي ورکی وي پلان کې و دا شی والا بیرته به راکې او روپۍ په ایمیل کې په بل چاله ورکی دا نه دینه وي بیرته په ایمیل کې هوی په بل چا ملکیت راغلی عادت ته هیله وي د پاره د اسقاط د زکات د پاره ادا هم پر اصحابو کې شته کا چې کله به په کال تیر شو کنه یو طالب ورسو
زکات به پدم لازم د خو ویل چې زکو زکات خلکو لور کم به مال 100 روپۍ راک نو په جمعات مدرسه کې ورسره طالب ورسره هغه ته ویل هو دا شیوال د څه به وته نه ویل چې په دې کې څه شي دي ابه ته ویل چې وته به تلاوه دې طریقه باندې به د الله احکام شرعیه شاته کول عادت سي هلي په بارک کې نبی عليه السلام ویلو لا ترتكبوا مرتكبه اليهود والنصارى فتستهلوا محارم الله بادنى الهيل دا کارونه مکوي د دې هغه طریقې مکوي چې کوم کا طریقې يهودو کړي دا الله حلال او تبفن وړو وړو هلو باندې جایز وو نه د يهودو طریقه دا وکړه الله په وازګي حرامي کړي هغه ویلي کړي ول من خو وازګي نه خورو من خو دا غواز ګډل خورو کنه دا غي غوړي خورو هله ولا وکتل ځاله پس چل باندې جایز درېما هله سید پار در رسیدلو مباح ده الحیلة للوصول الى المباح خو حلم جایز وی او رسیدل یو جایز کار ده دا غي مثال سره لکه یو جایز کار ده ځان او ورسه لکه یوسف علیہ السلام خپل رور رانیو کا ځان سے اشاره و داغه د اشاره ولر لپاره یو طریقه جوړه اگر که داغه په باره کې به ان شاء الله سره شي کذالک کدنا علی یوسف هغه طریقه ته الله خور یا په بل عنوان سره سی وای حیلا د پاره د دپې ظلم د بلچا یو مظلوم نه ظلم د پکول لپاره هیله سره جوړ لکه ایوب علیه السلام هغه ته الله هیلا چالو کو چې ګوره خدای د ظلم هغه ته ګناه نشته نو چلو تداو خو چې په دې طریقه باندې داغنه یو کانټر حواله په دې باندې خپل خدای و کدا طریقه د هلی چې د پاره للایصال ال المباح یعنی د په ظلم عن المظلوم نو په دې طریقه باندې هله کول به صحیح د دین علاوه نورې کوم چې هلی وکا لکه اکثر په علاقو کې دا هلم کی چې څوک د چا د پټي خواته زمکه اخلي کا نو دا غي ته یو حصہ وتا هغه په خرڅنی کې هغه ته هیبک د بل چا د پټي سره چې کوم طرف لګي ادا طریقه ولې کې دا د دې لپاره کوي چې سبا را باندې بیا څوک شوپه ودی د دې د وجنه د امام ابو حنیفه رحم الله امام محمد رحم الله رایدا چې هلا د پاره د اسقاط د شفعی د پاره دا حرامه امام یوسف رحم الله ته د دې نسبت کی امام یوسف رحم الله دا غنم په صحیح دلیل سره دانه ثابت صحیح سند سره دانه ثابت چې هغه د هله تجایز ادا غوجره چې امام بخاری په کتاب الهیل کې واحناف باندې زیات ترات کوي ولی احناف معنا دانه چې دا خبره امام ابو حنیفه کلی رحمه الله ورسته په احناف کې ځنې رستنی پیدا شو ناغې ځنې هیله راويز امام بخاری پیرات کې قال بعض الناس بیا علامه عینی هغه د دې ټولو اعتراضونو جواب پرې الفاظ وایي چې دا مذهب د امام صاحب نه په کوم خبره باندې چې امام بخاری رد کړي او دا خبره بیخي صحیح امام ابو حنیفه رحم الله دا هله چاته نه خو دا روسته کتابونو کې دا هله بیان شو دا غي نسبت امام ابو حنیفه رحم الله ته نو هله چې دا یو خپل شعر کنه د دې په وجبانه سړینه شادو جوړي نو ویل الله وي منګه دیوتا چې شیطان سو شادوغان قلنا لهم كونوا قرا دا امر چې د پاره د تسخير د پاره الله تینا مسخر شه دا شادوغان تینا جوړ کړه خیرادا شادو ته ولی جوړ کړو هلما ابن کثیر یې نقطه پکې دا شادو چې په شکل کې د انسان سره مشابه ہے او انسان خو نه دی کنه شکل یې د انسان په شان اشاره ده خبرته ده هلګر سړی عمل د شریعت سره برابر وي خو شریعت خو نه کا عادی ته جزاء من جنس العمل وي کار د شادو کو کنه په زناورو کې ډېر په چل سره چې مشهور دي نه هغه سره شادو ډېر هلګر زناور دی پټور زناور ار کله چې الله په احکامو کې هلي کې د قشادوګه بدن جوړ عادي امت کې حدیث کې راځي کنه رسوب په دې امت کې شکلونه بدلی د چانه به شادوګان جوړیږي چانه به خنجرا یو بعد هغه انسانانو د هغه مولیانو چې هغه په الله او پر رسول باندې دروغ وایي کا دغه سیمولیان نوم شادوګان خنجران جوړي اځوی هغه انسانان په حدیث کې راځي چې ګناهونه کوي او کار ګناه کوي په ګناه باندې به فخرم کوي یاره زما به څوک څه کم کی او څوک براته وي څه وایي د دې انسان نم الله تعالی شادو جوړ بیا مولانا رومي وایي ک شادو دنه حقیقتا جوړ نشي کا حکمی شادو خو باندې جوړ شي کا ان در این امت نبود مسخ بدن لیک مسخ دل بود ازل فتن
پدی امت کی آن در این امت نبود مسخی بدن پدی امت کی اگر کر شکل بدلیدل نشتا خلی که مسخی دل بود ای دل فتن زلب دیر شادو شکا حلی دیر مکوا گنی شادو پشانت زلب دی جوڑ شی اغا شان حلگر بستانم جوڑ شی نویل منگا دیوتا کونو قراتن شی شادوگان خاتین خاصه و سروالی روڑی خلق و شادو پروپو بانی اخلی که مال چرته شادو پیدا کا دلته سردار ټکراول چې خاصی دا شادو نه لري چې خلکو سره مینه ارڅو کې ځان د خوانه شاته د ځان د خوانه د پکې چې زما خاطر نږدې نشي دا خصا د سپیدو کوراو کورې کول لپاره استعمالي گویا کې هغه ذلیل شادوغان د دې نه جوړ و شرمېدل په دنیا وګوره دې باندې یو سوال پیدا کی شادو یې جوړ کو نو دیو نه خو به عقلم منسوخ شوی کنه مسخ هغه هم ته مسخ شوی نو چې عقل د چانه مخشي نو هغه بیا عذاب پدې نه پیږي چې یاره د مخ انسانو مکو څه شی وممت عام مفسرین وایي شکل صرف د شادو شی انور ازلا واقع یا قشان ته د انسان پشان او دا وجه چې دی وب جړلې درې ورځې پوري بعضی مفسرین ویلي روحانمانی وایي ولم يعيش اكثر من 3 ايام درې ورځې نه زیات ژوند دینو بیا درې ورځې نه وروسته ټول مړ شو ولې ممسوخ قول چې قوم چې وینه هغه ژوندې باقی نه پاتې کی چا ویلي دا ورته ژوندې باقی وو یو بل ته جړل د دیو چې کم مشرانو کنه دا غي د مشرانو نه خنجران جوړ او د دیو چې کم شوبان ځوانانو نه دا غي نه شادوغان جوړ نو ویل منګه دیوتا شي شادوغان خاصینا ذلیلا بعضی مفسرین دې کې شادونا شادوی حکمی اخیسته لکه عددی نسبت کیږي امام مجاهد رحمه الله امام مجاهد رحمه الله وی دا شادو چې نه حقیقتا نو جوړ شوی اسی حکمن شکل د شادو نو خوې د شادو جوړ شوی حافظ ابن کثیر وی اگر کا دا امام مجاهد ته تفسیر خو ډیر مقبول تفسیر ده کنه پټوله تفسیرونه امام مجاهد د عبد الله ابن عباس ابن برای راست تفسیر د قران ذکر او دو کرته به ته خپل استاد ته بیا د قران تفسیر ویلو د دې روزنه عام مفسرین وایي قرطبی وایي دا جا کا کله چې تا تفسیر د امام مجاهد راشین اقذان سره ټینګ امام مجاهد د تفسیر په باب کې ډېر قوي مفسر خو دې کې اگر کوئی سند د امام مجاهد قوي دی خود دې په خلاف باندې د نورو سلف او قوالدار چې دا حقیقتا شادوغان د دینه جوړ شي دویم قول د مواهب الرحمن والا غوي دا چرته دراوینه خدای شیرا چې دا هغه د نسخ حکمی د مسخ حکمی نسبت کړي امام مجاهد صحیح قوالدار چې امام مجاهد هم لکه په دې باندې قاعده چې دا غي نش حقیقتا شادوغان جوړ شي نو ویل منگا دیوتا شئی قراتن شادوگان خاصینا ذلیلا خاصین ترکیب کے حال دے قراتن پتہ سے حال کی چی تاسبت ذلیلے شرمیدلے بے فجعلناها نکالا لما بین یدیها وما خلفها وموعظتا للمتقین پس وگرزاو منگا حادی واقعی لرا دا کوم واقعا چې مخکې بیان شو کنه یا حاصل الحاله بحاله یا حاصل القصه یا حاصل القريه وګرځاو منګه دې کلیواله لرانه کالن عبرت دا خلق موږ د نور خلق لپاره عبرت وګرځاو نقل ستوي العقاب التي ينقلوا عن ارتكاب المثل نقل هغه سزا توي چې سړی منکې د بیا د شکار کولونه بیا د پاره څوک د سهيلي ونی یو د عقاب مخکې ویلو کنه نفس سزا ته ویا عذاب او د عقاب د نکال فرق مخکې ذکر شو نو وګرځاو منګه دی واقع لرا نکالن عبرتنا کا واقع ادم بین یده د حاضرین خلق الفارا داغه زمانه چې کوم خلقو کنه غیر پاره دی عبرت کیسه وما خلفها درسنو خلق الفارا د عبرت کیسه شلا بینداره ما بین یده هاتو متقدمین د دې کلیوال د دې خلقونه چې کم لري خلق تیر شیو کنه لګ لري مدا ما بین یده هغه خلق چې کم حاضر او دا کلو تا دی واقع ته چې کم نږدې حاضر کلیو کنه هغه ته مراد او ما خلفها د دینه چې کم لري کلیو هغه ته مراد
نو وګرځاو منګه دی واقع لره عبرت دا حاضر کړو الا د پاره او ما خلفها او دا چاله پاره چې دې کلی نه لريو دلره کلو خلق لپاره منګم دا عبرت وګرځاو چاویل ما بین یده حسو حاضرین خلق ما خلفها سو رستنی راتلون کی خلق هغه ته اشاره وموعظه للمتقین او من کون کې متقین لرا د کون کو کول د داسې کارنا موعظه للمتقین د دې امت لپاره د واعظ خبره شو واسطوي من کول چالرا عن مثل هذا الفعل پدې امت کې هټیګره د خالد ورته تعظیم خو نشته کا وګوره د کار چرتاونه کې لکه څنګه چې مخکنو خلکو کړو هغه شان هلون ځان ساته لکه څنګه چې مخکې يهوديانو واعظ کې معنا د سید منی گویا چې متقیانو د دې امت له د کار نه منکې دا واقعا چې واوریدل نو آینده لپاره به د کار نه کوي منکون کې شاه متقیانو د دې امت له د کولو د داسې کار نه تفریح